صفحې له مخې شروع کوو. د کمپیوټر صفحې ته وایي ډیسکټاپ. څه ورته وایي؟ ډیسکټاپ ورته وایي. یعنی که چیرې تاسو یو فایل په کمپیوټر کې ثبتوئ او یا څوک تاسو ته د یو فایل ادرس درکړي چې ورشه ډیسکټاپ ته، مثلا د احمد په نامه یو فایل در خلاص کړه، تاسو ډیسکټاپ وپېژنئ چې ډیسکټاپ کوم ځای ته وایي. ډیسکټاپ د صفحې مخې ته ډیسکټاپ. دا یو. بل کوم سافټویر چې موږ کمپیوټر کې انسټالوو په اتوماتیک ډول آیکن چیرته راځي؟ د ډیسکټاپ صفحې پر مخ. داسې سافټویر تاسو لیدلی چې انسټال یې کړئ راشي ډي ډرایو ته آیکن یو موږ یې انتقالولی شو، کاپي کولی شو، جدا خبره ده، خو په ډیفالټ شکل چې کله تاسو انسټالوئ اتوماتیک د پروګرام آیکنونه کومې خواته راځي؟ ډیسکټاپ ته راځي. چیرته راځي؟ ډیسکټاپ ته راځي. دې ته وایي ډیسکټاپ. او د صفحې پر مخ چې کوم فایلونه پراته دي هر فایل ته یې وایي آیکنز. څه شی وایي؟ آیکنز وایي چې وخت هم وګورئ. دې ته وایي شی آیکن. دا ډیسکټاپ. نور ان شاء الله بیا مخته ځو وایي. بل په ماوس کې موږ څو کلیکه درلودل؟ درې وو، خو هغه درېیم چې د ویل دی ډېر نه استفاده کېږي. دوه ډېر کاربردي دي، یو لیفټ او بل یې رایټ. لیفټ کلیک چې کوم یا چپ کلیک چې کوم هیڅ کار نه کوي. نه صفحې پر مخ کوم کار مخته نه وړي، ځکه چې هغه کله په فایل یا آیکن باندې تاسو کلیک کوئ بیا تاسو ته فایل راخلاصوي. څه شی کوي؟ فایل راخلاصوي. نو چپ کلیک همیشه د یو فایل د راخلاصولو لپاره استفاده کېږي. صحیح دی؟ بعضې نابلده وي له ماوس سره کله دا کلیک کوي کله نه. کله چې فایل راخلاصوئ غواړئ مثلا یو شی اوکې کړئ که نه، نو تاسو به له کوم کلیکه کار اخلئ؟ چپ کلیک. ښی کلیک چې دی بیا یو لړ اپشنونه لري. کله چې صفحې پر مخ تاسې ښی کلیک کوئ داسې اپشنونه راخلاصي، او موږ لومړی همدغه ښی کلیک اپشنونه وایو. رایټ کلیک اپشنونه، صفحې پر مخ رایټ کلیک دا اپشن وایو. صحیح دی؟ او دې ته وایي پاپ اپ مینو. څه شی ورته وایي؟ پاپ اپ مینو. یعنی بعضې ورته رایټ کلیک اپشن نه وایي، بعضې ورته وایي پاپ اپ مینو. تاسې وپېژنئ چې پاپ اپ مینو کوم ځای ته وایي. ښی کلیک لومړی اپشن لرو ویو. ویو نمایش ته وایي. غواړم د صفحې د مخ آیکنونه نمایش یې څه رقم وي؟ اول لارج آیکن. د صفحې آیکنونه څنګه کېږي؟ سایز غټېږي. بیا راځم ویو او کوټوم چې میډیم آیکن متوسط. صحیح؟ او کوټو یې چې سمال آیکن د صفحې د مخ آیکنونه څنګه کېږي؟ کوچني کېږي. صحیح شو؟ یعنی درې سایزه لرو، لارج، میډیم، سمال. په دې هر رقم ستاسو خوشحاله وئ، تاسو پکې راحته وئ، تاسو انتخاب وئ. صحیح دی؟ دا د چی شي له مخې شو. کله چې تاسو ښی کلیک کوئ د ویو اپشنه درې اپشنه کولی شئ تاسو استفاده کړئ. اما د شارکټ له مخې، شارکټ معنا د کیبورډ له لارې څنګه تاسو د صفحې د مخ آیکنونه غټوئ. کنټرول شیفت پرون مې درته کیبورډ تشریح. کنټرول شیفت یو آیکن لا ایکسترا لارج کیږي. ایکسترا لارج دا معنی چې بیخي غټ شو. کنټرول شیفت 2 دلته عدد ډیریږي آیکنونه راکوچني کیږي. بیا چې کیږي لارج آیکن باندې تبدیلېږي. کنټرول شیفت 3 میډیم باندې تبدیلېږي، او کنټرول شیفت 4 بیا په سمال آیکن. صحیح دی؟ یعنی د شارکټ له مخې 4 ډوله کولی شو تاسو د آیکن سایزونه څنګه تنظیم. او کله چې د اپشن له مخې کوئ د ویو له مخې به څو دانې وو؟ 3 سایزه. اما د شارکټ کنټرول شیفت 1 2 3 تر څو پورې؟ تر 4 پورې. تاسو د ډیسکټاپ د صفحې د مخ آیکنونه څنګه کوي؟ سایز یې. بل اپشن مونږ لرو اوټو ارینج آیکن. آیکن وینئ ډېر منظم چپ طرف ته پراته دي. زه غواړم دا یو آیکن دې خوا ته راکش کړم، کېږي؟ دې ته ډراګینګ وایي. دې ته څه وایي؟ ډراګینګ. دا معنا کلیک وکړه، کلیک مه خوشې کوئ. چپ کلیک کلیک مو چې وکړه بټن پریس ونیسئ، مې خوشې کوئ، راکش یې کوئ، ماوس دې خوا راکش کړئ. دې ته وایي ډراګینګ وایي. څه وایي؟ غواړم دا آیکن ډراګ کړم، دې خوا یې راکش کړم، اما اجازه نه راکوي. ولې؟ ځکه چې کله ښی کلیک کوئ داسې کې موږ اپشن فعال کړی اوټو ارینج آیکن. اتوماتیک یې همدلته ارینج کوه، مې بې نظمه کوه. که چېرې دا اپشن غیر فعاله شي بیا تاسې کولی شئ د صفحې د مخ آیکنونه څنګه کوئ؟ بې نظمه کوئ. نظم یې څه کوئ؟ نظم یې خراب کړئ په دې شي. صحیح دی؟ هر چېرته مو چې زړه کولی شئ ټول ډیسکټاپ ستاسو په اختیار کې دی د صفحې د مخ آیکنونه انتقال کړئ، ځکه چې دا اپشن موږ څنګه کړ؟ غیر فعال. بل اپشن یې ښایي څه شی دی؟ الاین آیکنز ټو ګریډ. دا فعاله دی. ګورئ که څه هم موقعیت تغییر شو، بې نظمه شول، خو په خپل منځ کې یوه فاصله لري. دوی آیکنونه په خپل منځ کې څه لري؟ یو فاصله. هغه فاصله یې نه ده خرابه. ګورئ زه غواړم دې خوا یې رانږدې کړم، کېږي؟ یا مثلا دې خوا لږ پورته ورنږدې کړم، نه کېږي. ولې؟ د آیکنو تر منځ یو فاصله ده چې هغه باید خپله مراعات شي. نو مراعات هم ځکه شي چې دلته موږ اپشن ورته دوام فعاله کړی چې فاصله یې باید مراعات. که دا غیر فعاله کوي بیا نو هغه فاصله هم څنګه کېږي؟
لمانځه ځي. وینئ هر ځای کې تاسو زړه فایل کولی شئ همالته کښېږدئ. 3-4 دانې دلته ثبت شي چې هېڅ معلومېږي. نو د دې په خاطر چې فاصلې مراعات شي نو تاسې به څو دوهم اپشن فعاله کړئ، فاصلې مراعاتوي. او که غواړئ چې خپل لاین چپ طرف ته ځان برابر کړي بیا تاسې اول اپشن فعالوئ، اتوماتیک لاین ټو لاین. ولې ښي طرف ته نه راځي ټول چپ طرف ته ځي؟ انګلیسي دا فرق ځکه وینډوز څه شی دی ژبه یې انګلیش نو انګلیش لیفټ ټو رایټ. په دې سره خلاص شو. بل اپشن لرو شو ډسټاپ آیکن سایکل نه ښکاري د صفحې پر مخ بالکل. اوس تاسې راشئ د اپشن غیر فعاله کړئ. نو د صفحې پر مخ آیکن نه ښکاري. صحیح دی. کله کله همداسې آیکن کېدای شي تاسې نه ورک شي ډیلیټېږي نه ټول. بیا راځئ ویو دلته تاسې د شو ډسټاپ آیکن فعاله کړئ بېرته د صفحې د مخ آیکن تاسو ته خلاص شو په دې باندې. بل موږ لرو سورټ. سورټ څه شی دی؟ سورټ تنظیم دی، نظم دی. غواړم د صفحې د مخ آیکن څنګه کړم؟ منظم یې کړم، تنظیم یې برابر کړم. نو اول د نیم دا معنا چې غواړم د نوم له مخې د صفحې آیکنونه منظم شي. نوم څه معنا؟ نیم باندې کلیک وکړه، هغه آیکنونه چې په A باندې شروع وي سر ته راځي او چې په زید باندې وي آخر ته ځي، یعنی A to Z سورټ کېږي. دا هغه وګورئ دلته مثلا یو اډوب اکروباټ دی، دا په A باندې شروع دی نو چېرته راغلی؟ سر ته راغلی. خو دلته سر ته نه دی راغلی، دلته څه راغلی؟ دس دی ټي باندې شروع دی. دس پی سي ریسایکل بین او کنټرول پنل دا د سیستم آیکنونه دي. خپل د سیستم د جدا سافټویر باندې د انسټال کړی نو دا اتوماتیک خپل په سر کې راځي. دا بیا د A to Z سورټ نه مراعاتوي، اول هم دوی راځي. وروسته له هغه سافټویر چې تاسو انسټال کړي جداګانه هغوی بیا A to Z خپل ځان او کوته چې سورټ سایز چې څه لحاظه سورټ کېږي. سایز څه ته وایي؟ اندازه په هارد ډیسک کې څومره ځای نیسي. کلیک پې وکړئ. هغه فایلونه چې ډېر سایز لري سر ته راځي، هغه فایلونه چې سپک دي له سایز له مخې سایزونه یې کم دي هغه چېرته راځي؟ اول لازم مثلا دا PDF سر ته راغی. سایز څومره دی؟ 1.48 MB دی. او دوم ته چې راشو دا بیا 988 KB دی. KB ډېر دی که MB؟ نو چې فایل MB ډېر دی نو دا سر ته راغلی. چې KB دی هغه دوم ته راغلی. دا بل ته راشئ وګورئ د دې فایل بیا 983 دی، هغه 88 او دا 83 دی. نو څومره چې د فایل سایز کمیږي فایل نه کاته راځي او هغه فایلونه چې سایزونه یې زیات دي هغه په سر. دا د سایز له مخې شو. صحیح شو. بل موږ لرو آیټم ټایپ. آیټم ټایپ څه معنا؟ د فایلونو د نوعیت له مخې ځان تنظیموي. نوعیت څه معنا؟ PDF فایل یو طرف، د ورډ پروګرام بل طرف ځان برابري، د ایکسل بل طرف، یعنی هغه فایلونه چې همجنس وي. صحیح؟ هغه په یو لاین کې ځان برابري چې کله پای ته ورسېږي بلې شروع کېږي. اوس راشئ وګورئ مثلا دلته چې شروع شوي دي PDF یو PDF بل PDF بل PDF بل خلاص شو. PDF چې خلاص شو نو PDF نوبت خلاص شو. بل کوم پروګرامونه دي؟ ایکسل فایل نه ځان برابري دی لاین تر هغه چې ایکسل فایل نه خلاص شي. بیا راځي مثلا د ورډ دی، بیا مثلا نور سافټویر دی. وینئ وروسته سافټویر نوبت ده ټول سافټویر لاین ته راغلی. یعنی تاسو سورټ تنظیموئ آیکنونه د څه شي په اساس؟ د فایل د نوعیت په اساس. هغه چې نوعیتونه یو دي سره ځان څه کوي برابر. او ډیټ موډیفاید څه معنا؟ ډیټ موډیفاید د تاریخ په اساس. کلیک پې وکړئ. د تاریخ په اساس څه رقم؟ هغه فایلونه چې موږ په تازه جوړ کړي، یعنی کم وخت کېږي چې موږ فایلونه جوړ کړي په کمپیوټر کې نو هغه سر ته راځي. او هغه فایلونه چې موږ مثلا پخوا جوړ کړي یو میاشت دوه میاشتې کال وخت پرې وتلی وي هغه چېرته راځي؟ هغه آخر ته راځي. مثال اوس ګورئ دا د ایکسل فایل چېرته راغی؟ سر ته راغی. ځکه تاریخ ته وګورئ د 10مې میاشتې په اول تاریخ 2023 کال جوړ شوی. دا بل تېره شوی وګورئ. دا د 9مې میاشتې په 13 تاریخ 2023 کوم مخکې اوس جوړ شوی نه وای 10مې میاشتې نو دا سر ته راغی. کوم چې پخوا جوړ شوي هغه آخر ته ځي. نو هغه ستاسو خوښه چې آیکنونه د صفحې پر مخ په کوم اساس تنظیموئ؟ تاریخ په اساس، د نوعیت په اساس، د سایز له مخې او که د نوم له مخې. همیشه زیات د نوم له مخې استفاده کېږي. سر خلاص شو په دې باندې. او بل موږ لرو شی څنګه دی؟ نوعیت دا معنا مثال الکان یو طرف انجونې بل طرف جنسیت سره اوس په خلاص. دلته بعضې فایلونه دي ایکسل پروګرام دی، بعضې دي د ورډ یو طرف ایکسل بل طرف. صحیح دی؟ یعنی نورو کې کېدای شي ګډوډ شي. وګورئ دلته مثال یې درکړم. PDF دی،
پی ډي اف منځ کې دا راغلی بل پی ډي اف یعنی بې نظمه دي یو پی ډي اف یو ځای یو پی ډي اف بل ځای ځکه د نوم په اساس دی ناویت په اساس بیا پی ډي افونه ټول یو طرف ته کېږي صحیح خبره د اتحاد او اتفاق ده بل ریفرش معنا کمپیوټر مو تازه کوي کلیک پې کوي څه تازه مثلا کوم وخت فایلونه لګي فلش ته لکه ضعیفه سره فایلونه ځي انټرنیټ کله ضعیفي کوي صحیح بعضې وخت کله کمپیوټر دی نو زور پرې راځي فشار پرې راځي تاسو یو ریفرش کوئ چې لږ بیداره شي تازه شي شارکټ یې دی F15 څه شی F15 دا یو بل شارکټ دی وینډوز کی له ډي سره وینډوز کی ډي درته ویلي مې وکړه وینډوز کی وینډوز کی له ډي سره دا څه شی دی وینډوز کی دا څه شی دی ډي یا یو ریفرش بل دلته اف نه لري هغه ما تاسو ته پرون ویلې اف فانکشنز کیز لرو په فانکشن بټنو کې F15 د ریفرش وظیفه